ټولونه څونه مشران چې ناست دي څونه ملګري ناست دي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بل بختیار خټک صاحب یو خبره وکړله ضمیر راته کتل نو چې تا ته هم نه ګوري بد به کوي چې د دانش صاحب یو شعر درته وایم چې ملا د زړه نه تپوس وکړه دې تصویر ته ګوره که چېرته دی د سړي خوښ شي نو دا بده ده. اسرار اتل صاحب باقي ټول ملګري که د چا نومونه مې یاد نه کړه بخښنه به غواړم. د ټولو زموږ مشران دي زموږ ملګري دي د دوی د مخې شعر ویل څه دي خو راغلي یو نو اوس خو به خامخا څه وایو. شعرونه درته وایم روماني شعرونه دي اتل صاحب چې سبا سپینې خبرې درته کومه که نه سبا سپینې خبرې درته کومه که نه خبرې کوم خو د خبرو کاروبار نه کومه ښکلیا خرچې غواړي چې نه نو زر به ځان خفه کړې ښکلیا زه څه د بوډرو کاروبار نه کومه چې د یارانې دور دوران کې خو دې ښه خوښه وه هغه تور سرې دې د کور شو اوس دې نه ده خوښه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم خواره د یو بچنګي مور شوه اوس دې نه ده خوښه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم خواره د یو بچنګي مور شوه اوس دې نه ده خوښه حاجي صاحب ته یې په ایمان ووایه تا به څه ویل حاجي صاحب اوس چې دینګور شوه اوس دې نه ده خوښه که زوی دې مننه که زوی دې ښکلی دی هغه هم څه بدرنګه نه وه د هر سړي خوله کې پیغور شوه اوس دې نه ده خوښه څه خلک نه ویني په زړونو پورې سترګې دي شعر له مې راوړي په لفظونو پورې سترګې دي هغې ویل راځه خو ډېر ښکاره کلي ته مه راځه دلته د دې خلکو په سټونو پورې سترګې دي مننه هغې ویل راځه خو ډېر ښکاره کلي ته مه راځه دلته د دې خلکو په سټونو پورې سترګې دي زه د شپې درغلی وم سهار کلی خبرو بیا ګرانې ستا د چم په دیوالونو پورې سترګې دي سترګې که یې ولیدې زمانو بیا به هېڅ نه وي مړې بس یوازې ستا په وروڼو پورې سترګې دي سترګې که یې ولیدې زمانو بیا به هېڅ نه وي مړې بس یوازې ستا په وروڼو پورې سترګې دي او هغې ویل ضمیره تا ویلی دی ما واورېد او هغې ویل ضمیره په شعرونو پورې سترګې دي. دوه درې شعرونه درته نور ویمه چې خوب پرېږده تعبیر ته ضرورت نشته اتل صاحب خوب پرېږده تعبیر ته ضرورت نشته سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشته کور کې د پخپله ابی ځان دم کبار موزه پیر ته ضرورت نشته کور کې د پخپله ابی ځان دم کبار موزه پیر ته ضرورت نشته بس چې ته کویزدن شوې په ګولۍ ولوړی ستا تصویر ته ضرورت نشته نوم راته د دغه رقیب ماخله نور مړی دی خنزیر ته ضرورت نشته نوم راته د دغه رقیب ماخله نور مړی دی خنزیر ته ضرورت نشته اتل صاحب کله چې د شپږو بچو مور شوله نو بیا یې ویل ضمیر ته ضرورت نشته کله چې د شپږو بچو مور شوله نو بیا یې ویل ضمیر ته ضرورت نشته په خپله خاوره مې دې مړ کې خدا په خپله خاوره مې دې مړ کې دا یوه خبره زما په قبر دې جنډه د پاکستان ولګوي او غزل درته ویم چې زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه وي چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کې نه وي زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه وي چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کې نه وي دا بعضې انسانان د ټول عمري ژوندي وي دا بعضې انسانان د خدای په ټپو کې نه وي دا بعضې انسانان د ټول عمري ژوندي وي دا بعضې انسانان د خدای په ټپو کې نه وي چې حج عمرې له لاړ شي صرف تصویران وباسي یاره چې دغسې حاجیان د خدای په ټپو کې نه وي چې حج عمرې له لاړ شي صرف تصویران وباسي یاره چې دغسې حاجیان د خدای په ټپو کې نه وي چې د خدای قرآن راواخلي په پیسو یې خرڅوي قاري صاحب دغسې مولیان د خدای په ټپو کې نه وي پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې نه وي پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې نه وي ما ته یې ویل تاله یې در کوم اوس یې بل له ورکړې بې ننګې ستا دا باباجان د خدای په ټپو کې نه وي ما ته یې ویل تاله یې در کوم اوس یې بل له ورکړې بې ننګې ستا دا باباجان د خدای په ټپو کې نه وي که دا رقیب خپلو کې روغ وي او ما هسې غولۍ رقیب دې کې نه وي نو جانان د خدای په ټپو کې نه وي که چېرته زړه کې بل څوک وي ته یې نه یې خوښه خدای خو دې ړوند کړي ضمیر خان د خدای په ټپو کې نه وي ټیم شته ټیم شته که نه چې
پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی. اتل صاحب بخښنه غواړم بختیار خټک صاحب نوم مشران یې روماني شعرونه دي چې پلار یې راکوي خو نوکري یې پکې شرط ایښی دی که نوکري نه یې مزدوري یې پکې شرط ایښی دی. دا د خان لور د دا جنۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ایښی دی. دا د خان لور د دا جنۍ زمانه پاتې واله پوره 50 تولې کالي یې پکې شرط ایښی دی. زه خو د مینې په معنی تر اوسه پوهه نه شوم مینه کوي خو دښمني یې پکې شرط ایښی دی. اوس خو به زما مجبوري شوه خامخا به یې کومه یار د سعودي مسافري یې پکې شرط ایښی دی. چې شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی. اتل صاحب توجه غواړم. شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی. زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړی دی. د خدای کور دی څومره ښکلی دی څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی. د خدای کور دی څومره ښکلی دی څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی. د کاپر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کاپر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی. خټک صاحب شعر دې راته درډالوي چې د کاپر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کاپر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی. او د جانان غمه لیوني ټول دې شاته پرېښول په دې وړو وړو غمونو خو دې حد کړی دی. د جانان غمه لیوني ټول دې شاته پرېښول په دې وړو وړو غمونو خو دې حد کړی دی. او شعر دی پکې چې نن یې پخپله راته وویل چې یه ضمیره څه لیونی یې په شعرونو خو دې حد کړی دی. هلکه ټیم شته که نه مسلمان ناست چې یو څو شعره چې دا چې ښکلې نه د آینې لذي نو څه لذي. اتل صاحب دا چې ښکلې نه د آینې لذي نو څه لذي. زړه مې د سینې نه دې کوڅې لذي نو څه لذي. دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي. دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي. او مړي کې پخپله د تپوس یې ته څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې لذي نو څه لذي. نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو څه لذي. نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو څه لذي. او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یمه دا چې ضمیر ویني دروازې لذي. مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یمه دا چې ضمیر ویني دروازې لذي نو څه لذي. بختیار خټک صاحب په خپله مرضۍ باندې درته ټولو مشرانو ته کشرانو ته زما له طرفه یو غزل ډالۍ کوم د مور په هکله اجازت دی چې اوښکې په